السلام علیکم. زه یم نور البصر بصر. تاسو ګورئ درشل ډیجیټل ټي وي. زموږ پروګرام امام په امام کې د تاسو نه چې کوم سوالونه موږ په تیرو پروګرامونو کې کړي دي د هغې سلسله نن د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په باره کې موږ د تاسو نه سوالونه کوو. ډومبنی سوال دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د والد سلسله نسب څه شی و. دویم نمبر سوال د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د مور بیبي سلسله نسب څه و. دریم نمبر سوال د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د والد صاحب سلسله نسب د نبی علیه السلام سره په کوم ځای کې ملاویږي. څلورم نمبر سوال د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سلسله نسب د مور بیبي د نبی علیه السلام سره چېرته ملاویږي. پنځم نمبر سوال د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د جهالت په زمانه کې څه کونیت و. شپږم نمبر سوال د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د اسلام د راوړو نه وروستو هغه ته په کوم کونیت باندې هغه به بللی کېدو. اووم نمبر سوال د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قریشو د قبیلې د کم شاخ سره تعلق ساتلو. اتم نمبر سوال حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته به ذوالنورین ولې ویلو. نهم نمبر سوال د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په قریشو کې هغه ته کومه اهم عهده میلاو شوې وه. لسم نمبر سوال حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه والدې صاحبې ته به په څه نوم باندې خلکو آواز کولو. ستاسو نور البصر بصر د تاسو نه اجازت غواړي. د خدای په امان.